د دریسوف د ډبرو سکرو کیندنې چارې په ټپه ولاړې دي. د هیواد په شمال زون سمنګان ولایت کې د مهال د دریسوف ډبرو سکرو د لویې زیرمې د کیندنې چارې په ټپه ولاړې دي. سیمه ییز مسؤلین وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو کیندنه ولاړه ده. د دوی په باور ګاونډی هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو نه صادرېدل د یاد کان چارې ځای په ځای درولې دي. په دریسوف کې د یو کان مسؤل عزیزالرحمن وایي په مارکیټونو کې د ډبرو سکرو د پیر او پلور بازار کمرنګه شوی دی. د نوموړي په خبره پخوا به چې پاکستان د سکاره صادرېدل د یو ټن سکرو بیه 11,000 وه او دا مهال په 3,000 افغانیو باندې پلورل کیږي. مردم اینجا آماده که خود شما میبینید دم منده خواستیم زغاله تیر نمیشه، موتر تیر بر نمیشه، مردم کارش خراب است. یعنی میشه خواستیم دیگه خداوند عاقبتشه. علتش در نظر از من که اما پاکستان نامنی پاکستان دمیجه تغییرات آمده در سر سنگ زغال. ما در موضوع فکر میکنم که علت بازار خرابی از موضوع است. یکی از مو بالا و پایینش هم علت است. زغال است ارزان موتربانه ارزان طلب میکنه، ما ارزان بیتیم غریبی ندارم، این موتور خرج مصرف بالا است غریبی ندارم، از همین علت ما داده نمیتونم زغال از پایین غریبی نباشه. نمیشه خواستیم تا که چیز ناچیز داشتم میتیم نداشتیم دیگه مایده کمر بسته که میرم دیگه. ورته مهال په دریسوف کان کې د لویانو سربیره په سلګونه تنکي ځوانان د ډبرو سکرو په کیندنه بوخت دي. دوی وایي د سکرو په کان کې کار کول خورا سخت او ستونزمن کار دی، خو د ژوند ناچارۍ دې ته اړ کړي چې له پخوا څخه څو برابره په کم امتیاز باندې مزدوري وکړي. کار میکنم در معدن کارم نیست، برادر مای 12,000 میگیرم، تنخواهم نیست، کارم نیست، ما مردم بیخی دربدری هست، عوام نیست، در کو هستم دیگه کار نباشه مجبور هستیم دیگه چوجی پشیدر هستیم کار میکنیم. سیما میشه کار میکنیم اینجا. اول 15,000 ماش میته، حالا 10,000 8,000 میته. بسیار کارش سخت است. 1 سال 2 سال میشه اینجا کار من وضعیتم خراب است. ماش 10,000 میته، اول 15,000. د یادونې وړ ده چې د سمنګان ولایت دریسوف کان د ډبرو سکاره په هیواد دننه او بهر د ښه کیفیت له اړخه لومړی مقام لري، خو په دې وروستیو کې د کیندنې چارې ولاړې دي او تر څنګ یې په سلګونه کسان هم وزګاره پاتې شوي دي.